عمر رضی اللہ تعالی عنہ داغه دور خلافت ته 2,000 صحابه د شام ته ولېږل چې د هغې امیر ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه دای مقرر کو چې ته به د دوی امیر وي او د فوج کمانډر چې دی نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دای مقرر کو چې تاسو لاړ شئ په شام باندې حمله وکړئ او شام فتح کړئ. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې په شام باندې حمله وکړه شام یې فتح کړ. هرقل بادشاه داغه سره ډیر زیات فکر پیدا شو دا عیسائی وو تیر مسلمانان خو زمونږ ملکونو تم را ورسېدل اوس به زمونږ ملکونه هم فتح کوي نو د غیر چاپیره خبر ولګو بادشاهانو ته چې زه په مسلمانانو باندې حمله کول غواړم زما سره امداد وکړئ. نو هر بادشاه ورله د خپل وس موافق فوج ورکړو. نو مسلمانان 2,000 وو او هرقل بادشاه د مسلمانانو خلاف 10,00,000 فوج تیار کو 10,00,000 فوج. په دې کې د مسلمانانو نه څه کسان مرتد شو اول مسلمانانو بیا مرتد شو دغه عیسایانو لتلی دا 80,000 کسانو. نو دغه 80,000 کسان چې کم د مسلمانانو نه مرتد شو دام د هغې 10,00,000 فوج سره ملګري شو. نو د مسلمانانو تعداد 2,000 او مقابل کې ورته د کفارو تعداد 10,00,000 او 80,000 10,00,000 رومیان عیسایانو او دا 80,000 سره هغه عرب چې مرتد شو هغه ورسره ملګري شو. دی د هرقل بادشاه د فوج چې کم کمانډر و چیف آرمی چې ورته ویلی شي د فوج مشر د هغه نوم دیارجان. د هرقل بادشاه ډیر زیات غوسه شو وی 2,000 خلک راغلی دی او تاسو د هغې مقابله نشئ کولی شام یې درنه واغسته او زموږ ملکونو ته خطره ده تاسو د هغې مقابله نشئ کولی زه به پخپله جنګ ته وځم دا جنګ نور زه پخپله کوم. دی دیارجان ورته وویل د فوج چې کوم مشر و وی ته ماله صرف دا یو ځل موقع راکړه 10,00,000 فوج دی را سره ته خو دا 2,000 کسان وایي ته خو شام وایي شام خو درلته اخلم خو د مکې او د مدینې فکر دی کوي هغه ته اخلم هلته کې مسلمانان ختمومه ته ماله صرف دا یو موقع راکړه. هرقل بادشاه ورته وایي صحیح دا موقع در سره ده دا 10,00,000 او 80,000 فوج واخله او مقابله وکړه. دلته کې مسلمانانو ته خبر راورسېدو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه ته چې هرقل بادشاه د دیارجان فوجي په مشرۍ کې 10,00,000 فوج زمون خلاف تیار کړی دی. اوس موږ څه وکړو موږ خو 2,000 کسان هلته کې 10,00,000 خلک دی اوس څه وکړو. نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی مشوره راوغوښته د صحابه کرامو او دا د صحابه کرامو عادت و چې هر کار دی په مشوره سره د قرآن حکم دی که نه وامرهم شورا بینهم په خپل منځ کې به څه کوي مشوره کوي. نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی د صحابه کرامو مشوره وغوښته ماله مشوره راکړئ مونږ یو 2,000 کسان هرقل بادشاه فوج تیار کړی 10,00,000 څه وکم مقابله وکم کو څه وکم ماله مشوره راکړئ. په دې کې یو تن فاسد او هغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ فرمایلو وی زما مشوره خدا ده چې زه د شام نه ځم مدینې منورې ته شام پریدو زه مدینې منورې ته وی ځکه چې ډېر لوی فوج دی شام خو پرېږده هسې نه چې مدینه او مکه رانه قبضه کړي چېرته نو موږ به دلته ناست یو دوی به حمله په مدینه منوره باندې وکړي نو دا شام ورته پرېږدو کړو چې هلته مدینې منورې ته لاړ شو هلته مورچې تیارې کړو چې هغه سمبال کړو. دا خبره چې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی واورېده نو ډېر سخت خفه شو او غوسه وله ډېره زیاته ورغله. وی کښېنه داسې خبره دې وکړه چې زما د تمامو غازیانو هغه حوصلې دې خرابې کړې ته خبره وکړه شام مونږ په کومو قربانو باندې اخیستی دی د ابوبکر رضی الله تعالی په دور خلافت کې د شام دپاره مونږ کومې قربانۍ ورکړي څومره شهیدان ورکړي دي اوس به شام پرېږدو کافرو ته ته څنګه خبره وکړه چې دا ورته پرېږدی یو ځای مدینې منورې ته ډېره کمزورې خبرې دې وکړه کښېنه تو. په دې کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه فاسد
د ابو سفیان رضی الله تعالی د معاویه رضی الله تعالی پلار دی او دا د نبی علیہ السلام ډیر سخت دشمن تیر شوی دی په جاهلیت کې او په غزوه احد کې د کفارو هغه مشري د کوله د کفارو د طرف نه مشري د کوله امیر دی وو ورسته بیا ایمان راوړی دی او په ایمان باندې ډیر کلک پاتې شوی دی او په دین اسلام کې بیا ډیره بهادري کړې ده نو ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو په زما مشوره دا ده کنه چې په دې ځای کې پاتې کیږو په دې ځای کې پاتې کیږو دلته کوم ځای کې چې دلته مورچې جوړې کړي وی ځکه چې دوی مدینه منورې باندې ډایرکټ حمله نشي کولی دا 10 لکه فوج ډایرکټ په مدینه منوره باندې نه ورځي دا رومیان اول به دوی مونږ دلته کې ګوري ځکه د دوی سره به دا یری او مونږ په مدینه باندې حمله وکړو د شاه غاړې را باندې دوی راشي نو اول به مونږ ختم یو چې مونږ ختم کړي دا غینه پس به په مدینه باندې ورځي اول به دوی مونږ دلته ګوري نو دلته کې مورچې جوړو دا خبره چې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی واوریدا وی ابو سفیان صح کلی مشوره دی راکړه ډیر خوشاله شو وی دلته کې به پاتې کېږو دلته جنگ کو دلته مورچې جوړو خالد ابن ولید رضی الله تعالی چپ ناس ته غلې ناس ته ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی فرمایي اے خالده ته خو سو وای کنه ته ولي چپی ته کوم څه مشوره راکړه کنه ستا مشوره ده خالد ابن ولید رضی الله تعالی فرمایل اے ابو عبیده زه د مسلمانانو خلاف نشم کولی مسلمانانو چې کوم خبره کړې ده زه په هغې کې مرګری ما اگر چې زما مشوره د دې داسې نه ده بل شان ده زما رای دا نه ده زما رای بل شان ده خو زه د مسلمانانو خلاف نه کوم هغې چې وایي دلته پاتې کېږو بس دلته پاتې کېږو ابو عبیده رضی الله عنه فرمایل اے خالده کله چې تا موږ له مشوره راکړې الله په هغې کې ډېر برکت اچولی دی الله په هغې کې ډېر خیر اچولی دی بیا موږ شکست نه دی خوړلی ما له رای راکړه وی نشم کولی د مسلمانانو خلاف مسلمانان وایي چې دلته پاتې کېږو زه د دوی خلاف څنګه خپله مشوره ورکړم ابو عبیده رضی الله عنه فرمایل وی خالد ابن ولید چې تر څو پورې تا مشوره نه راکړې زه مخکې څه کوم نه ما له به ته مشوره ضرور راکړئ ځکه ستا په مشوره کې الله ډېر برکت اچولی نو خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایل وی زما مشوره هم دا ده چې جنګ کوو خو د کوم ځای کې چې ته یې که نه نو که د جنګ خامخا کول غواړې او د جنګ اراده دی نو دا ځای د جنګ دی د کوم ځای کې چې ته موجود یې ای ابو عبیده دا ځای د جنګ نه دی خو خامخا د جنګ اراده دی وی څه وکړو وی تا ته پته ده چې زمونږ د عربیانو اسونه چې دي هغه ډېره تیزه منډه وکړي د عربو د اسونه یقینا په منډه کې مشهور دي وی زمونږ د عربانو اسونه ډېره تیزه منډه وي نو هغه په دې میدان کې منډې نشي وهلی دلته خو ګیر چاپېره باغات وی ته څه وایي وی زه وایم چې لږ هغې طرف ته مخامخ د یرموک میدان دی خوشې بیابان دی نو هغې میدان ته به لاړ شو باغونه نشته دی خوشې بیابان دی نو موږ پکې اسونه چې څنګه ځغلو بیا ځغلولی شو او خوا کې دریاب هم دی نو اوبه به راته هم نږدې وي نو د اوبو مسله به راته هم نه نو زما رای دا ده چې د یرموک میدان ته لاړ شو ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه فرمایل بس زما د خالد ابن ولید په مشوره عمل دی شابه سامان ګول کوئ د دې ځای نه ځئ او د یرموک میدان ته ځان رسوئ شابه د یرموک میدان ته ځئ دې ته غزوه یرموک ویلی شي ځکه دا د یرموک په میدان کې شوی یرموک ته ځان ورسوئ صحابه کرام لاړو یرموک ته ورسېدل چې ورسېدل دلته د هغې طرف نه د کفارو فوجونه راغلل 10 لاکه فوج د هرقل بادشاه را ورسېد 10 لاکه فوج په منځ کې 3 میله فاصله وه یو طرف ته 2,000 صحابه کرام دي بل طرف ته 10 لاکه فوج د کفارو دی منځ کې فاصله څومره ده 3 میله ابو عبیده رضی الله تعالی زر خط ولیکو ځکه امیر په دغه وخت کې چې هغه عمر رضی الله تعالی امیر المؤمنین او دغه دور خلافت په مدینه منوره کې هغه ته خط ولیکو بسم الله الرحمن الرحیم اے امیر المؤمنین مونږ تا را لېږلي یو جهاد لا خو هرقل بادشاه زمون خلاف 10 لاکه فوج جمع کړی دی او مونږ 2,000 کسان یو مونږ جنگ کول غواړو خو مونږ ډېر زیات کم یو هسې نه چې سبا ته وایي چې زما صحابه کرام دي ولې بې ځایه ځای شهیدان نو مونږ ته د امداد ضرورت دی خو تا سره د جنگ صحابه کرام موجود دي نو مونږ له نور راولېږه دا خط یې ولیکو او عبدالله رضی الله تعالی عبدالرحمن رضی الله تعالی ته ورکړو عبدالرحمن رضی الله تعالی ته ورکړو وی دا اوس دا خط عمر رضی الله تعالی ورسوه مدینه منورې ته عبدالرحمن رضی الله تعالی د جمعې ورځ او روان شو او 2 ورځې مزل وکړو او بلې جمعې له مدینې منورې ته راورسېد
عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وایي چې مدینې منورې ته راورسېدم د زوال ټیم و د جمعې ورځ وه. عمر رضی الله عنه په مسجد نبوي کې اودس کو د جمعې د مانځه دپاره یې تیاري کوله، ځان یې تیارو. امیر المؤمنین دی، د جمعې د مانځه دپاره ځان تیاروي، جمعه وپړاوئ. چې زه یې ولیدم ما ته وایي چې عبدالرحمانه د کوم خوا نه رالې؟ ما ورته وایي چې د شام نه رالمه حضرت. وایي چې تا خو بیا زما د ملګرو خبر هم ماله راوړی وي، خیر علي په خیر علي. ما وایي چې او جي ستا د ملګرو خبر مې راوړی دی، وایي خط مې ورته ورکړ. وایي چې خط عمر رضی الله عنه ولیده که نه، وایي دا رنګ بدل شو، رنګ بدل شو چې د مسلمانانو خلاف 10 لاکه فوج د کفارو راغلی دی. بیا اودس یې وکړو، ځان یې تیار کړو، منبر ته وختو او په جهاد باندې بیان وکړ. د جهاد متعلق بیان وکړ، ډېر جذباتي بیان یې وکړ. او بیا په بیان کې وی ستاسو ملګري ډېر بدګیر شوي دي، 2000 کسان دي او عیسایانو ورله 10 لاکه فوج را لېږلی دی د جنګ دپاره. نو که څوک د هغې امداد کول غواړي ځان تیاروي سار ته چې هغوی پسې ځي جهاد. بیان یې وکړو او چې کله د بیان نه فارغ شو که نه، نو علي رضی الله تعالی راغی، عمر رضی الله تعالی له عمره عبدالرحمن له خط ولیکه او په خط کې ورته دا ولیکه ابو عبیده رضی الله تعالی ته چې زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی، زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی، د الله نه امداد غواړئ او جنګ شروع کوئ، بس مونږ ته انتظار مه کوئ، د الله نه امداد غواړئ جنګ شروع کوئ. دا ورته ولیکه. عمر رضی الله تعالی ولیکل پکې زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد بهتر دی، د الله نوم اخلي او جنګ شروع کوئ، زما درته اجازه ده. دا خط عبدالرحمن رضی الله تعالی له ورکړو. عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وایي چې دا خط مې واغستو نو په باب حبشه باندې ووتم. عمرې له او حج له تللی نو هلته کې باب حبشه مدینه منوره کې یو دروازه موجود ده، باب جبریل او باب حبشه. په باب حبشه باندې ووتم، په اوښ باندې سور یم، چې روان شوم نو رایات شو راته، ما وایي چې عبدالرحمن مرګ له روان بیا پته نه لګي چې ژوندی راشي، راشه لږ خو د نبي علیه السلام د روزي مبارکې دیدار وکړه که نه، راشه د ده دیدار وکړه او بیا ترې نه ځه، ځکه چې بیا هلته شهید کېږي، بیا مدینې ته نه شي راتلی. اوښ مې را وګرځو، د نبي علیه السلام روزې ته رالمه. وی چې رالمه، وی علي رضی الله تعالی عنه، عباس رضی الله تعالی عنه، فاطمه رضی الله تعالی او عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی دا ناست دي. او حسنین چې دي که نه، نو یو د علي رضی الله تعالی په غېږ کې پروت دی او بل د عباس رضی الله تعالی په غېږ کې پروت دی. دا 15 واړه کسان دغلته ناست. وی زه چې علي رضی الله تعالی ولیدم، وی ما ته چې عبدالرحمن څه ګورې، ته لا تللی نه یې، زر زه دا خط رسوه. ما ورته وی چې ای علي رضی الله تعالی ځم، خو د نبي علیه السلام د روزي دیدار له لږ رالمه، او ما وی چې تاسو به راته لږه دعا وکړئ، دعا به راته وکړي چې الله راته مزل اسان کړي. ما ته وی چې د عمر غونته سړی موجود دی، خو هغه درته دعا وکړه دغه پوره ده که نه؟ ځه د عمر غونته سړي درته دعا وکړه نو دا پوره نه ده؟ ما چې بالکل عمر رضی الله تعالی راته دعا وکړه، خو تاسو اهل بیت یې، تاسو د نبی علیه السلام خاندان یې، خو تاسو راته دعا وکړه، د نبی علیه السلام په روزي په خوا کې راته دعا وکړه، زه به ډېر خوشحاله شم. وی عباس رضی الله تعالی لاس پورته کړو او علي رضی الله تعالی لاس پورته کړو. وی عباس رضی الله عنه دعا شروع کړه، وی د نبی علیه السلام روزي ته داسې لاس ونیو چې الله زه درته دا روزي والا د دې روزي دا صاحب درته وسیله کومه، د ده په برکت سره دی عبدالرحمن ته دا مزل لږ اسان کا، د ده په وسیلې سره دی عبدالرحمن ته دا مزل لږ اسان کا. وی دعا یې راته وکړله. بیا راته علي رضی الله عنه فرمایل چې عبدالرحمنه اوس خو ځه که نه، اوس خو درته اهل بیتو دعا وکړه، اوس څه مشکل دی، اوس ځه. عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایل وی زه روان شومه، وی د خالي د ورځې مزل مې وکړو، د اتوار د ورځې مزل مې وکړو، وی د څلورمې ورځ چې ما ذکر کېده که نه، وی زه هلته کې شام ته یرموک مقام ته رسېدلی وم، د صحابه کرامو د اذانونو اواز مې تر غوږو شو، د هغې طرفه یې د 2 ورځو مزل او د دې ورځو د څلورمې ورځ له رسېدلی وم. دا ولې دا د اهل بیتو هغه دعا وه، د عباس رضی الله دعا وه چې الله دا سفر ورته لنډ کړه، دا ورته اسان کړه. په د 3 ورځو کې د 2 سفر د دې طرف د 2 ورځو سفر په دې طرف په 3 ورځو کې ما ورسېدم. خط مې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ورکړو چې د امیر المؤمنین خط دا دی چې ابو عبیده رضی الله عنه خط وکتو، په هغې کې دا لیکلي چې تاسو د الله نوم اخلئ او جنګ شروع کوئ. سهار شو، چې کله سهار شو
نو ابو عبیده رضی الله تعالی صفونه جوړ چې صفونه جوړ کړو نو 3 صفه تیار کړو او د 3 د 2 صحابه کرام چې دوی jihad ته ځان سره خپل بیبيانی بوستي jihad نو 3 صفونه جوړ کړو د صحابه کرامو او یو غونډکې و داغې نشه تخپل زنانه کېنولې او په غونډکې باندې ورته یو صحابه کرام د سکیورټي د پاره کېنول چې تاسو بر دې زنانه او حفاظت کوئ خالد ابن ولید رضی الله عنه چې وروته یا ابو عبیده تاسو کوي تا خو 3 صفونه تیار کړو ټول صحابه کرام دې په جنگ کې ودرولې تاسو کوي نو هغه طرف نه لس لاکه فوج او هغه مقابله ته صرف 15000 کسان مخکې را لېږلي ځکه دیار جان چې کم د فوج مشر کنه هغه خپل فوج راغون کو په وسپنه ماتيږي تور په تور باندې ماتيږي عربي په عربي ماتيږي موږ ته چې دا کم 15000 عربيان راغلي د مرتد شو د عربونو تلو د هغه سره مرګري شو وی دوی عرب دی او دام عرب دی رومبه به د عرب د یو بل سره جنگ کو وی تاسو به خپ آرام سره ناسي تماشه به کوي د لسلاکه فوج نو دا کم 15000 عربان چې مونږ راغلي دي دوی به د دوی سره جنگ کوي نو کو دا 15000 واړه او جل بیا به د لسلاکه فوج جنگ شروع کوي بیا به دوی جنگ شروع کوي نو هغه طرف 15000 کسان رالو هغه کسان چې کوم مرتد شو د مسلمانانو نه او د دې زر طرف نه وته ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه د خپل صحابه کرامو صفونه جوړ کړو د دیارجان د فوج چې کوم د عیسایانو د فوج مشر د خپل مرګره وروغتو په دې مسلمانانو ته وای کنه دا غریبانان دی وګدي د دې سر سشته دینه لګ لالچ ولا ورکا او وای ورته چې دومره سيزونه بدر کو زه په خپل مخ باندې جنگ شي نه کوي هغه ورته وی ټیک ده دغه کسراغه او د چغه والا غالبا د جبیل نو مداسي عجيبه نو میو د راغه نو د چغه والا نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی مطلب دا چې څوک جنگ لراغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله است اوخته ورغه روایتو کې راځي وي دواړه یو بل ته دومره نږدې شو چې د دواړو اسونو د یو بل د شوندونه بوین دومره نږدې اسونه ودرېدو ابو عبیده ابن جراح نه تور راويسته دې جنگ لراغله هغه ورته وی جنگ نکوم گزار مکو روغ لراغله ما کفار ای کافر ته وی وای سوای وی زمون مشر وی دیارجان چې د هرقل بادشاہ د طرف نه حکم داده چې د مسلمانان چې څومره مشران دي سلسل دینار بوله ورکو جوړي جامې بوله ورکو تخفي ډالې بوله ورکو جنگ مکوې زې ځاله مدینه منورې ته موږ ته شام پرې دوی زې په خپل مخ باندې او دا تخفي ډالې والے زې دلته جنگ څه کوي او کو جنگ کوي نو موږ لس لاکه کسان یو تاسو 10000 کسان نو اسیم رې نو جنگ څه کوي او دا تخفي والے او زې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ فرمایي موږ ته زمونږ پیغمبر 3 خبرې کړې څو خبرې کړې دي 3 خبرې موږ ته کړې اوله خبره راته دا کړې ده چې دوی ته وایي چې مسلمانان شي نو کو اسلام مروړو جنگ در سره نه کوي اسلام راوړی دی کافر ته اسلام خو نه راوړو دا خو کې دی نشي وی دویمه خبره موږ ته زمونږ پیغمبر دا کړې ده چې جزیه به ورکوي ټیکس به ورکوي خو په ذلت سره به ټیکس ورکوي نو ټیکس به راکوي بیا در سره جنگ نه کوي ټیکس ورکوي نه ټیکس موږ شي درکو د موږ ملک هم تاسو له ټیکس درکو وی درېمه خبره زموږ پیغمبر دا کړې موږ ته چې jihad ور سره کوي بیا جنگ ته تیار شي ای کافر وته زه خو روغ راغلم خو تاسو خامخا په خپل ځان وجنې نو بیا مړه خي بیا ته واپس شو دا کافر دې ته وی غیرتی مسلمان ښا غیرتی مسلمان دې ته واپس شو ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه 3 فوجونه تیار 3 صفونه تیار کړی خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایل وی ابو عبیده دا 3 صفونه د سله تیار کړی دي وی دا مې دله تیار کړی چې هغه طرف تشبیه 10000 کسان مونږ 10000 کسان او قران وایي چې یو مسلمان به د دوه کافرونو نه تختی یو مسلمان به د دوه کافرو سره سکی جنگ کوي نو هغه 15000 مخې تراغلی ما ته 10000 مخې ته کړی دي یو په دوه جنگي ګونو خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایي زما خدا مشوره نه ده زما خدا مشوره نه ده دا تاسو کړی دي استا مشوره سره زه درته یو خبره کوم مونږ 10000 کسان یو هغه 15000 کسان نن مونږ جنگ وکړو څه وکړو جنگ وکړو او د 10000 کسانو د 15000 کسان وجل مړی کړو ما خام شو ځه ټول کافر مونږ وجل اذا مونږ وجل کنه نو سبا خو مونږ ستړي یو جنگ نشو کولای نن ټول اوس خو به جنگ کړي سبا خو جنگ نشو کولای زمونږ ډیر بہادر یو ډیر نرانیو سبا بیا جنگ کوو هغه په 2 لکه فوج نور دمرو بس سبا بیا جنگیرو د 2 لکه فوج سره هغه خو ولم مړ کو
د ماښامه پورې هغه مړ کو کنه نو په درېیمه ورځ خو بیا جنګ نشو کولی کنه بیا به ستړي وو زمونږ ډېر نران یو په درېیمه ورځ بیا هم جنګ کولی شو په درېیمه ورځ چې جنګ کوو 2 لکه پوځ هغوی بیا نور راویستو نو په درېیمه ورځ خو هم چې جنګ وکړو هغه 2 لکه هم مړه کړو بیا هغوی سره خو نور هم شاته نور پوځ کړو نو دا خو د جنګ طریقه نه ده موږ به تر څو پورې دا 10,000 کسان جنګو هغو 10 لکه پوځ د ختمېدو نه دی نو ابو عبیده رضی الله تعالی ته وفرمایل ستا سره یې د څه وکړو ته څه وایې نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی فرمایل زه به د 80,000 کسانو مقابله په 10 کسانو کوم د 80,000 کسانو مقابله په څو تنو کوم په 10 کسانو به کوم ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی ته فرمایل دا خو نشي کېدی دا ته څه کوي دا د عمر رضی الله تعالی خط نه دی لیدلی چې هغه پکې څه لیکلي دي چې زما صحابه کرام خو بې ځایه شهیدان نه کوي دا خو ته د نبي علیه السلام صحابه کرام هسې شهیدان کوي نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی ته فرمایل کو دا 10 کسان زه هلاکوم شهیدان کوم لومبه به زه شهید کېږم دې 10 کسانو سره به اول زه روان یم ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو وی خالد دا ته څه کوي د 80,000 کسان مقابله په 10 تنو کوي دا ته څه کوي خالد رضی الله تعالی غوسه ورله وی اے ابو سفیان په جاهلیت کې ډیر بهادر وي دا څه د بوزدلې خبرې دي شروع کړې جاهلیت کې ډیر بهادر وي دا څه د بوزدلې خبرې دي شروع کړې اوس ما ته وایي چې دا څه کوي ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ فرمایي بوزدلی نه کومه خو چې ته 10 کسان 80,000 کسانو ته مخامخ کوي نو بیا کم از کم 80 کسان ورته مخامخ کا څو ته مخامخ کا نو یو تن په 2 نه یو تن په 0 بشي نو تاسو به 80 تنه یې هغوی به 80,000 کسان نو یو تن به مقابله د 100 کسانو کوي د 0 کسانو کوي خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایي زما مشوره خو د 10 کسانو خو چې تاسو وایي 80 کسان جزه 80 به ځان سره واخلم 80 به عالم نور صحابه کرام ته تاسو ټول شاته شئ صرف 80 تنه تر راوېستله او اول आवाज یو کو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ عبد الرحمن ابن ابي بکر کم ځای دی ابو بکر اوس وې چرته دی پاسته عبد الرحمن رضی الله تعالی عنہ پاسې دو وی عکرمه ابن ابي جهل کم ځای دی ابو جهل زې عکرمه رضی الله تعالی عنہ دا مسلمان شو وګوره ها ابو جهل زوی دی او بیا داسې د بهادری جنگونه کړی او په دې جنگ یرموک کې بیا شهید شوی په دې غزا کې بیا شهید شوی دی وی عکرمه کم ځای دی عکرمه پاسه وی داسې یو نومي اغستو دای د ځان سره مرګري کړو صرف 80 صحابه کرام ځان سره مرګري کو وروته هغه طرف ته څو کسان دي 80,000 کسان دي جنگ شروع شو دې طرف 80 کسان د مسلمانانو خالد ابن ولید زخم ورکړي دي هغه طرف 80,000 کسان جنگ شروع شو جنگ کېدو صحابه کرام تماشا کوله سیټ ته ولاړ دي تماشا کوي بس دومره پته ولګي چې ډېر ټایم تیر شي کنه یو صحابي د دې غنی نه راوځي داسې سیټ ته په اسمان سیټ ته داسې راوځي نو مسلمانانو ته پته ولګي چې زموږ مرګري پکې شته نو خو 80,000 کسانو کې د 80 تنو پته لګي خو داسې چېرته یو مسلمان به دې سیټ ته په اسمان ووت نو چې دوی به مرګري ولګي هغه زموږ مرګري پکې شته دی جنگ شروع دی خو چې دا ماښامې غونته ټایم شو که نه نو صحابه کرامو یو مرګري خپل نه لیدو یو مرګري هم نه لیدو چې یو یې ونه لید که نه نو مسلمانان ډېر سخت خفه شو ابو عبیده رضی الله تعالی مسلمانانو ته وویل زما هغه 80 صحابه کرام شهیدان شو زما هغه 80 مرګري شهیدان شو ځان تیاروه چې اوس پې حمله کوو نو ابو سفیان ورته خبردار حمله ونه کوئ تاسو د خالد بن ولید خبره نه اورېدلې چې که موږ مړه شو که واپس رالو خو ګورئ موږ پسې به نه راځئ په موږ پسې به یو تن نه راځئ که موږ ټول شهیدان شو موږ پسې به نه راځئ تاسو سره هغه خبره نه ده یاده مه ځئ پسې صحابه کرام ډېر سخت خفه دي په دې دوران کې ګوري چې خالد بن ولید رضی الله عنه استمانه په اس سور دی را روان دی او څه ملګري ورسره هم دي راورسېدل د مسلمانانو خواله راورسېدل خالد بن ولید چې خپل ملګري وشمارل صرف 60 کسان دي ورسره 80 تنو کې ورسره څو کسان دي 60 کسان چې اس نه راکوز شو کسان یې وشمارل چې 60 کسان دي اسمان ته یې داسې وکتل او په ژړا شو سخت یې وژړل الله زه به تا ته څه جواب در کوم چې تا زما صحابه کرام داسې شهیدان کړو الله زه به عمر له څه جواب ورکوم عمر به و چې زما صحابه کرام دې داسې شهیدان کړو زما نه خو 40 تنه صحابه کرام ورک دي زه به څه جواب الله له ورکوم عمر له به څه جواب ورکوم په ژړا شو چې په ژړا شو ابو عبیده رضی الله عنه ته وویلو ما سره 100 کسان قربانۍ ولا نور کا
نور را سره سل کسان مرګري کا زه نه وده کېږم زه تر هغې پورې نه وده کېږم تر څو مې چې د خپلو څلوېښتو صحابه کرامو بدل نه دی اخیستی زما سره سل کسان قربانۍ والا مرګري کا سل تنه نور پاڅېدلو چې کله پاڅېدل ګرمي درله کېږي څه وکړم ها سل تنه ځان سره نور مرګري کړو چې سل تنه نور مرګري کړو ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایي وی خالده ته ستړی شوی خالده ته ستړی زه هم لکم ته مه ځه وی قسم په الله زه به ځم زه خو هر څومره ستړم زه به ځم دا 40 کسان به زه راولم یا به د هغوی لاشونه شهیدانو جوسې به راوړم او یا به یې بدل اخلم 100 کسان ورسره شو دی روان شو چې روان شو چې میدان جنگ ته ورسېده که نه نو 15,000 کافر یې مردار کړي په 80 تنه 100 کسان مردار کړي دي دا د الله امداد دی ورنه په 80 تنه سړی 15,000 چرګان هم نشي حلالولی په 80 تنه 15,000 چرګان هم څوک نشي حلالولی 15,000 کفار صرف 80 صحابه کرامو مردار کړي دي 15,000 کفار یې مردار کړي دي او چې ګیر چاپیره وکتل خپل مرګري پکې لټول نو لس ګلانې پکې د شهیدانو صحابه کرام پیدا کړل لس شهیدان پکې د صحابه کرامو پراته دي دا ګلان پراته دي او هغه یې روچت کړه دو صحابه کرامو له یې راولېږل د هغې هغه جوسې روچتې کړې هغه یې راولېږلو خپل ملګرو له اوس 20 دوی وو او 10 نور شو لس نو څو تنه شو 30 تنه بیا څو ورک دي 30 بیا ورک دي وی 30 کسان رانه شهیدان شي بیا په جړا شو وی 30 کسان رانه بندیان کړي دي قیدیان کړي دي صحابه کرامو ته ویل رڼاګانې ولګوه شابه چې زو پسې هم دا 30 کسان به راولوتي زه چې زو پسې رڼاګانې ولګولې روان شو چې روان شو په دې کې ناڅاپه د اسونو د خپو आवाज راغی دوی چې ودرېدل وای کتل نو هغه صحابه کرام را روان دي چې راورسېدل وشمارل 25 کسان وي تاسو چېرته تللي وای اوسه پورې ولې نه وای چې کافرو شکست وخوړه موږ په هغې پسې روان نو په دې دشتو کې اوس غلول نو په دې دشتو کې ورته نور هم ډېر شی مردار کړي دي موږ په هغې پسې تللي وو نو 25 نور رالو نو څو پاتې شو 15 اوس 15 صحابه کرام دا بندیان شوي وو په دوی کې زرار ابن عزور رضی الله تعالی عنہ زرار ابن عزور رضی الله تعالی عنہ دا زرار ابن عزور رضی الله تعالی عنہ ډېر عجیبه صحابي وو زرار ابن عزور دا پهلوان وو په مسلمانانو کې ښه کو د شام د فتح تاریخ وګورئ نو پای کې ډیر زیات کردار د زرار ابن عزور رضی الله تعالی عنہ او د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دا داسې صحابي د پهلوانو د مقابله ته 80 پهلوانان وروتل د کفارو د طرف نه هغه یو په یو جنگ کېده کنه دغه طرف 80 وروته دي طرف د یواز وروته او چې د پېښورو کړ چې اتل لستی مردار کړ نه نور وتښتېدل دا داسې صحابي زرار ابن عزور رضی الله تعالی او دا داسې بهادر صحابي کنه چې دی به جنگ ته به وتو نو ده به کمیس ویستو زغره به یې نه اچوله نو کمیس به یې ویستو کمیس به یې لرې ورته وکړو نو چا ورته وي ته دا کمیس ولې وباسې دا دې دپاره وباسمه دا کافر به وایي چې ده د کمیس ته لاندې زغره اچولې ده نو دا کمیس ځکه وباسم چې ګورې په بدن مې څه شی شته دی نه نو چې دوی را باندې ښه ډاډه حمله کوي چې دا کافر په ما ښه ډاډه حمله کوي چې راشه په بدن یې څه شی شته دی نه چې ډایرکټ را باندې حمله کوي داسې په الله باندې توکل و زه چې په اوسپنو باندې ځان ساتم نو په الله باندې ولې ځان نه ساتم نو زغره به ده نه اچوله بربن به داسې وتو دومره خو دی بهادر صحابي و زرار ابن عزور او د ده خور وه هغه هم په دې غذا کې شامله وه د هغې نوم خوله بنت عزور رضی الله تعالی عنها دا د خور وه او دا هم دومره بهادره ښځه وه چې په دې غذا کې هم دې 10 تنه مردار کړي وو دې زنانه پکې 10 تنه مردار کړي وو خور او ورور داسې بهادر وو